د لوړې بیلو مراسمو ته د ولسمشر غني او عبدالله چمتوالی ټاکل شوې چې یوه ورځ وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، خو په ورته وخت کې اجرایي مشر عبدالله هم د لوړې مراسمو ته چمتوالی نیولی دی. د ښاغلي غني د لوړې مراسم په ارګ ماڼۍ کې راتلونکي دوشنبه مارچ پر 9 ترسره کیږي او په دې مراسمو کې د ګډون لپاره بلنلیکونه استول شوي دي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د ریپورټ له مخې راتلونکي دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي ده. ټاکل شوې وه چې دا مراسم 2 اونۍ وړاندې ترسره شوي وای، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره وځنډول شول. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلین ټاکنې ډلې ویان حکمت الله حکمت BBC رادیو ته وویل ښاغلی عبدالله به د ولسمشر په توګه راتلونکي دوشنبه په سپیدار ماڼۍ کې لوړه وکړي. هغه زیاته کړه مراسمو کې د ګډون لپاره ګڼ شمېر سیاسي مشران او په کابل کې د میاشتې بهرنیو ډیپلوماټانو ته نن شنبه 9 د مارچ بلنلیکونه استول شوي دي. خو ښاغلی حکمت وویل د ګډ حکومت رامنځته کېدو په اړه خبرې او هڅې لا هم روانې دي. د ثبات او همپلین ویان وویل تر اوسه د دوی او د دولت جوړونکي ټاکنې ډلې ترمنځ د ټاکل شویو پلاوو ترمنځ 2 ناستې شوي او شینې ده چې سبا بیا هم غونډه وکړي. 2 ورځې وړاندې ښاغلی عبدالله په یو مرکه کې ویلي وه چې هر حل لاره چې هوکړه پرې وشي د لوړې له 2 مراسمو غوره ده. پخواني ولسمشر حمید کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب د ولسمشر غني او اجرایي مشر عبدالله ترمنځ د جوړجاړي لپاره هڅې کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې اعلان شوې چې له مخې محمد اشرف غني د 50.4% یا 9,03,592 رایې په اخیستلو بریالی اعلان شو. د دې ټاکنو د پایلو له مخې عبدالله 9.2% یا 10,000,944 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي عبدالله دا پایلې ونه منلې، ځان یې د ټاکنو بریالی اعلان کړ او د خپل حکومت د جوړولو هوډ یې څرګند کړ. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو